بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان الجزاء وحده فعلا مضارعا فتجزمه على سبيل الجواز نحو إن ضربت أضرب. دا جوازم د مضارع شه آخری حرف تا ان حرف شرط یاد کنا. دا په دوه جمله داخلي شي. پهلا جمله ته شرط وي، دوامه ته جزا وي. اس دغه ولا پهلا سبق شمیشتو صدا ویلی وی چې ان په دوه جمله داخلي شي. جمله اولینی چې فعلیه وي و دوامه چې دو هغه اسمیه یا کېدل شي و فعلیه یا کېدل شي. و پهلا جمله ته شرط وي و دوامه ته جزا وي. بیا مې دغه په شویلی وی چې کچېره شرط و جزا دواړه فعل مضارع وي لیا خالی شرط فعل مضارع وو په دغه صورت شه ان وجوبن جزم ورکای فعل مضارع تا. دغه دوام سبق شو دغه د چې ان و فعل مضارع تا وجوبن جزم ورکای. و دنن چې کیم سبق تا په دغه شه ان فعل مضارع ته جزم ورکای خو په طریقه د جواز واجب ونی کتو ورکو جزم د ورکو بیا صحیح دو کنه د کویر بیا صحیح دو ویلې چې دا ان حرف شرط چې دا اخ سره پیواسته په دغه نن سبق شه فعل مضارع نه دو بل فعل لا خالی جزای فعل مضارع دو. اس ان سره پیواسته چې بل فعل روشي فرض کرو ماضی به جزا کا په فعل مضارع شي یا ان و عمل پر شکای جوازن ک ان ته د عمل ورک یا یعنی مضارع د په مجزوم کړه و کنه د ورکو یا تو مرزي دو او ک ان سره نږدې فعل مضارع وو به د عمل واجب وي. فعل مضارع ته بدای خامخا جزم ورکای. اس دوه شه د فعل مضارع و د ان په میون شه فاصله زیاته شوې دو د نن سبق شه. مثال ته وګورئ ان ضربتا اضرب ان بدا مزیدو اس یہ جزاتا کا جزم ورکوي یا راودو په ان باندې وکنه ورکوي یا کدا سی ویا چې ان ضربتا اضرب او کبدا سی ویا چې ان ضربتا اضربو یو څه دوړه لیکلي دي جزم ورا شا ویشلوستا یو د هغه صورت چې ان فعل مضارع ته وجوبن جزم ورکای. ا صورت دغه دا چې شرط و جزا دواړه فعل مضارع وي لیا خالی شرط مضارع وي. ا شرط ان ته ورنږدې وي کنه بیا دای عمل کول شي و د عمل وی واجب وي. لکه هغه مثالی نبی ان تضرب اضرب و ان تضرب ضربتو و ان تضرب فزیدون ضاربون. ان سره پیواسته شرط ولا فعل مضارع دو نو په دغه شی دای خالی فعل مضارع شامل کو په ماضی باندې دای عمل نشي کولا او جمله اسمیه شای عمل نشي کولا. ٹھیک شلا. و ان کان الجزاء وحده فعلا مضارعا کچره و جزاء گوشي فعل مضارع سمورات شده دغه چې خالی جزا فعل مضارع دو و شرط یې نه کوي ده چې شرط کا ماضی وو فتجزمه اسو کشوی جزا دو کنه اس د جزاء الفعل مضارع ته جزم ورکای. فتجزمه جزم ورکای تجزم فعل ولا فاعل وسکوي ان وهو ضمیر به چاته راځي د جزاء الفعل مضارع ته به جزم ورکای ان فعل مضارع ته علی سبیل الجواز په طریقه د جواز. په طریقه د جواز دا معنا چې کا ان بندے د فعل مضارع ته د جزا په حصہ شه کا جزم د ورک یا سایدو کنه د کویر بیا یا سایدو او وجوبان چې دو هغه شه وجوبان جزم ورکاوي فعل مضارع ته کویر د نک به ودا د تو غلطی وي دا به شه غلطی بلل شي. مثال یې روکړه دا د نن سبق شه نحو لکا ان ضربتا اضرب کتو وال وکړل مفعل مزیدو ان ضربتا کتو وال وکړل اضرب تمہیں مارتا ہوں اگر تم نے مارا تمہیں مارتا ہوں جزم نہ ورکاوے او بداته شي ان ضربتا
کتو وال وکړل ازربو زیا وال کاؤں مانا د دواړه یو ورسی کنه خالی لفظي عمل شه فرق تا وان کان الجزاء وحده کچره وا جزاء گوشی فعلا مضارعا فعل مضارع فتجزمه پسا جزم و ورکائی ان فعل مضارع تا دا ها ضمیر راجع ده فعل مضارع ده على سبیل الجواز په طریقه د جواز نحو لکا ان ضربت اضرب ترکیب واو استنافیه ان حرف شرط کانا فعل ناقص الجزاء انتانه ویسه شای جوړ شي ذوالخال جزاء نو جوړ شي ذوالخال و وحده هو شي خال معنا ده منفردان ٹھیک شلا بیا خال سره ده ذوالخال اسم ده کانا و د کانا ولا اسم مرفوع وی خبری منصوبی وګوري الجزاء چې دو داغه بنده رفع دو کنه و فعلا مضارعا دا بنده نصب دا فعلا دا موصوف تا مضارعا صفات تا موصوف صفات دا خبر د کانا سره د اسم سره د خبر دا جمله فعلیه خبریه شرط فتجزمه على سبيل الجواز فنتیجیہ تجزم فعل مضارع معلوم هي ضمیریه فاعل چې مرجع ده هي ضمیر دو ان و تجزمه شه ها ضمیر منصوب متصل دغه مفعول به ده و راجع ده په طرف ته فعل مضارع اعلی حرف جر سبیل الجواز سبیل مضاف الجواز مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه مجرور د اعلی جر مجرور تجزمو فعل پر متعلق شي بیا تجزمو فعل سره د خپل ضمیر فاعل سره د مفعول به و سره د خپل متعلق دا جمله فعلیه خبریه جزاء شرط سره د جزاء جمله جزائیه خبریه نحو ان ضربت اضرب نحو مضاف ان حرف شرط ضربت فعل ماضی معلوم ضمیر مخاطبیه فاعل فعل سره د فاعل دا جمله فعلیه خبریه شرط اضرب فعل مضارع معلوم صيغه واحد متکلم ضمیر متکلمیه فاعل فعل سره د فاعل جمله فعلیه خبریه جزاء شرط سره د جزاء جمله جزائیه خبریه شایستو کا واو حرف استنافیه ان حرف شرط کانا فعل ناقص الجزاء دا ذوالحال و دا هو دا مضاف الیه دا حال شده ذوالحال پر حال ساده ذوالحال دا اسم لکانا فعلا مضارعنا فعلا موصوف مضارع صفات موصوف ساده صفات دا خبر لکانا کانا ساده اسم ساده خبر دا جمله فعلیه خبریه دا شرط شاباش فا جزائیه ترجمه صحیح ده نه جزائیه ترجمه فعل مضارع معلومه باشه یا ضمیر فاعل و هو دا مفعول به اعلی حرف جر سبیل مضاف الجواز مضاف الیه مضاف ساده مضاف الیه نه مجرور د اعلی جر سره مجرور ضمیر متعلقی په تاج مفعول کې تاج مفعول ساده خپل ضمیر فاعل ساده مفعول به ساده خپل متعلق دا جمله فعلیه خبریه و دا جزا شده شعر ساده جزا دا جمله جزائیه خبریه نحو مضاف این حرف شرط ضربت دا فعل فاعل نه جمله جوړه کا فعل فاعل دا جمله فعلیه خبریه شرط
आजरिब आजरिब फेल पास ज़मीर फ़ाइल फेल साद फ़ाइल दा जुमला फ़ेलिया खबरिया और जज़ा शाद साद ज़ाद दा जुमला जज़रिया खबरिया मुज़ाफ़ इलैहि जना में ना मुज़ाफ़ इलैहि दा जुमला नक्शा। शाबाश शाबाश मन